زما په دې ټلیفون کې ډېرې داسې شمیرې دي د داسې خلکو شمیرې دي چې هغه یې اوس موږ سره په دې دنیا نشته دي. زما په فیسبوک کې، په واټساپ کې، په وایبر کې، په جیمیل کې د ډېرو هغو کسانو میسجونه پراته دي چې هغه یې اوس په دې دنیا نشته دي. نه هغوی دا تصور کوو او نه ما دا تصور کوو چې دومره ژر به هغوی د ژوند پور پرې کوي، زموږ مجلسونه به نیمګړي کېږي. ژوند او د ژوند واقعیت هم دا دی، موږ به خامخا یوه ورځ مرو او د ژوند پور به پرې کوو. کله چې ژوند دومره لنډ او محدود دی، کله چې ژوند دومره تنګ دی، او کله چې زموږ مجلسونه د ملګرو د نشتون په وجه تکامل ته نه رسیږي، ولې یو بل ونه زغمو، ولې یو بل ته غېږه ورنکو او ولې یو بل په غېږ کې ونه نیسو. اختر را روان دی، ډېرې خوږې ورځې را روانې دي او دا ورځې الله تعالی جل جلاله د مؤمنانو لپاره د خوشحالۍ جشنونه نومولي دي. د خوشحالۍ په جشنونو کې هغه کسان چې له تاسې نه خفه دي، له تاسې نه مرور دي، تاسې له چا نه مره ورستی، ورشئ په خوله یې کوئ، یو بل ته غېږه ورکئ، یو بل په غېږ کې ونیسئ.